السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې به وي. ملګرو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. ملګرو ډېر افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د دیر سره تعلق لرونکي د یوه خاندان دوه کسان دوه قتل کړلی شو. د آیا څنګه قتل شو او د دې چا قتل کو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریک. د دې مور او پلار او پولیس څه وینا ده چې آیا دا چا قتل کړل. ملګرو زموږ ویډیو سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات ورنه. که تاسو زموږ په چینل نیو وئ نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او د تازه معلومات نه زر تر زره خبرو. د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. ملګرو ډېر افسوسناکه واقعه شوې دی په دیر کې چې د دوه سکرو د یو عمر 25 کاله او د بل 30 کاله دی او د دواړه ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل. د دې په ځمکې باندې لانجه وه چې د هغې د وجې دوه وروڼه ډېر زیات په قتل کړ او سر سبایي کې باندې په کور باندې راوختل او د دې باندې ډازې وکړې چې په هغې کې د دواړه وروڼه په ځاټ کې ناست ول او د دواړه ولګېدل او دوه یو په سر ولګېدل بل په سینې چې د هغې نه بعد د هسپتال ته وړل. دوی حالات ډېر زیات خراب وو چې د هغې نه بعد هسپتال کې وفات شول او واپس یې کور ته راوړل. او مور یې دا وینا وه چې آیا زموږ د دې خلکو سره دښمني وه او موږ باندې حمله کړې وه چې په هغې کې موږ ته هېڅ قسمه ضرر نه ورسېدل. موږ دوی سره فیصله کوله خو چونکې دوی موږ سره فیصله نه کوله په دې وجه باندې ځمکه زموږ دی او ظلم هم په موږ کېږي او اوس یې ما له دوه زامن هم قتل کړل. نو د پولیس نه او د حکومت نه زموږ دا درخواست دی چې آیا زموږ قاتلان دې گرفتار کړی شي او دوی ته دې سخته نه سخته سزا ورکړي چې دوی موږ ته ډېر بې ضرره موږ ته دوی ولې ضرر رسوي. زموږ هېڅ ګناه هم نشته او دوی موږ له ضرر رسوي او موږ ته هر بار باندې حملې کوي او زموږ کور کې اوس هېڅوک هم پاتې نه شول او زما یو خاوند دی چې هغه هم بوډا دی. موږ ته د حکومت زر تر زره زموږ قاتلان راښکاره کړي او دوی ته دې زر تر زره سزا ورکړي. ملګرو که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي نو نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.